د مرګ نه پس به راسره د دنیا هیڅوک نه وي زما په قبر به ولاړ د دعا هیڅوک نه وي مخ راله ګوري او لاسونه ګوري عشق د خپل جبر نشانونه ګوري هغه زما په زړه کې ګوتې وهي په ماشومان راله جیبونه ګوري او دا ښکلي څومره زورور خلک دی زموږ په سترګو کې خوبونه ګوري او یوه غاړه څه قیامت نه راځي خدای رحیم ذات دی نیتونه ګوري سلامونه خوږو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یم او دا وخت راسره زلمی شاعر اسحاق حسرت دی موږ د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې د ده نه څه شعرونه ریکارډ کړو خو دا یا به دی نوزګار او یا موږ سره به وخت نو نن په لاس راغلی دی نو غواړو چې یو څو خبرې ورسره وکړو او تاسو راسره دی واورئ څنګه شاعر دی ستاسو کوم شعر چې خوښېږي هغه موږ ته کامنټ کوئ نو هغې سره زموږ حوصله لږه سیوا کېږي او دا هم راته ووایئ چې تاسو موږ د کوم ځای نه ګورئ حسرته سلامونه ستړی مه شئ دا لومړی زه خپرونه ده زموږه په خیر راغلی درته وایو لا سلامونه ته وعلیکم سلام وایم خوشحاله اوسئ چې موږ ته په خپل پروګرام کې وخت راکړو ډېره زیاته مننه څه مصروفیات دي حسرته نن سبا خو مصروفیات نشته بس په کور یم قطر ته تللی وم هلته بیا بیماري مسلې بس بیا واپس کور ته راغلی اوس واپس راغلی نور ژوند څنګه تېرېږي ښه دی شکر دی روان دی خو تېرېږي نه نو خدای دې خیر کړي شعر به ترې نه اورو حسرته ته به موږ ته څه اورئ ډومبې د اول به تاسو ته یوه شعرونه واورم ارشاد دلته څوک نه اوري د غم او د خفګان خبرې دلته که څوک د چا ګیله کوي نو نه دی کوي دی په ژوندون ډېر کړولی یم خوښ مې نه دی که دا سړی مې جنازه کوي نو نه دی کوي جنازې ته هم نه تیارېږي سړی بیا ارشاد او دا غزل لاله تاسو ته مې یو ځل په کال ویلي بیا تاسو پوښتنه کړې وه د مرګ نه پس به راسره د دنیا هیڅوک نه وي زما په قبر به ولاړ د دعا هیڅوک نه وي سا مې کړي بنده په مرۍ راته زورونه کوي زه چې راویښ شمه د پاسه پرې بیا هیڅوک نه وي ما مې دیوال ته غاړه ورکړه ورته ومې ویل زما نه زیات به په جهان کې تنها هیڅوک نه وي مننه لاله ما مې دیوال ته غاړه ورکړه ورته ومې ویل زما نه زیات به په جهان کې تنها هیڅوک نه وي ځان ته ازار وکړم چې خدای خو دې ساته دغسې ځان ته ازار وکړم چې خدای خو دې ساته دغسې چې زړه مې وشي را سره د خندا هیڅوک نه وي نه په ما حق کوي او نه را باندې طنز لالیه نه په ما حق کوي او نه را باندې طنز لالیه په دومره خلکو کې به شاید زما هیڅوک نه وي پخوا خبر یې ته زما د محبت په احساس مړه به زما نه زیات لالیه په تا هیڅوک نه وي چې ورته سره ګدمه تعجب دی د اوږې د پاسه په داسې وخت کې مې تر څنګ د ژړا هیڅوک نه وي لکه خبر چې دی زما اذیتونو نه ټول نن را سره وي خو حسرته سبا هیڅوک نه وي چې مخ ته ګورمه حسرته مخ ته هم تنها یم چې مخ ته ګورمه حسرته مخ ته هم تنها یم چې وروسته پام کړم را روان مې تر شا هیڅوک نه وي پس له ماتېدو مې هم روان ګوري ژوند راته په یو دوه کې حیران ګوري او زموږ په حال باندې خاموشه دی او له یو مودې راته اسمان ګوري ارشاد لا بل غزل څه ارشاد هم موسیقي اوري او هم له موسیقۍ نه تنګ وي زما په ذات کې څه څیزونه له مستۍ نه تنګ وي ته بیا ووایه ډېر ښه شعر دی هم موسیقي اوري او هم له موسیقۍ نه تنګ وي زما په ذات کې څه څیزونه د مستۍ نه تنګ وي ښه شعر دی ته بیا ووایه ډېر ښکلی کیفیت دی مننه هم موسیقي اوري او هم له موسیقۍ نه تنګ وي زما په ذات کې څه څیزونه د مستۍ نه تنګ وي بل پرې د پاسه د بېدر د یار یادونه هی هی یو خو سړی هسې د خپلې زندګۍ نه تنګ وي زه داسې تنګ یم بس لنډ مثال یې دا در واخله لکه قیدي چې څنګه د خپلې ازادۍ نه تنګ وي مننه زه داسې تنګ یم بس لنډ مثال یې دا در واخله لکه قیدي چې څنګه د خپلې ازادۍ نه تنګ وي چې د ماښام تیارو کې ورک وي تر سحر ظلم دی
زه دا ویلی شم چې لمر به د سپوږمۍ نه تنګ وي او ډېر ښه بېشکه یاره بالکل چې د ماښام تیارو کې ورک وي تر سحر ظلم دی زه دا ویلی شم چې لمر به د سپوږمۍ نه تنګ وي بار به پرې وړم زړه به مې هېڅ هم ورته نه وهم او ستړی وجود به مې مدام د مزدورۍ نه تنګ وي ځکه دا چې اوبه راخړوي دومره خو پوهه یم چې دغه سړی به مې حسرته د یارۍ نه تنګ وي او که نه وایي ګونګ ولاړ دی هم حال زما په شان دی زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی او زه د ځان او ته قاتل د مازدیګرې ماښامي ستا مثال زما په شان دی او ای درمانه زه په زړه باندې یوسف یم که په رنګ شوه نه بلال زما په شان دی ارشاد له دې ژورې خاموشۍ نه بیخي تنګ راغلم له دې ژورې خاموشۍ نه بیخي تنګ راغلم زه د خپل ذات د مایوسۍ نه بیخي تنګ راغلم زه هره شپه اوس وده کېږم د هیډفون په اختیار مزید له دغې موسیقۍ نه بیخي تنګ راغلم د هغه خلکو په یو خوله کې هی نو لس ژبې دي د هغه خلکو د یارۍ نه بیخي تنګ راغلم د ژوند په لاره به سفر هم کوو ځانه د ځان سره به شر هم کوو د ژوند په لاره به سفر هم کوو ځانه د ځان سره به شر هم کوو هغه به هم په زړه خوشحاله ساتو لوبې به مونږ په پرهر هم کوو چې محبت ته ملامته نه شو ستا په لفظونو به باور هم کوو مننه چې محبت ته ملامته نه شو ستا په لفظونو به باور هم کوو ورته مرهان به جوړو د ځان نه الوت دپاره به وزر هم کوو اول د ځان په اذیت غږیږو وروسته خبره د دلبر هم کوو خدای په یو حال وي مونږ نه حسرته کله ناکله خو به شر هم کوو ډېر ښه دی یاره ډېر ښه غږیږي حسرت دا چې په زړه باندې څوک لغونتې خوږ وي که نه نو دا شعرونه بیا په هغوی بیا ډېر ښه لګي تاسو که زموږ ویډیو ګورئ هم بیا که نه نو هغه وخت یې پرېږدئ ځان سره یې سیو کړئ دا ماسخوتن واورئ نو دا شعر به په تاسو بیا ښه لګي ښه ارشاد حسرته هیڅ ګزاره مې د زړګي نه کېده ستا نه بهر مې زندګي نه کېده هیڅ ګزاره مې د زړګي نه کېده ستا نه بهر به مې بیخي نه کېده چې ته به لاړې زه به پرېوتمه بس لنډه دا چې زندګي نه کېده چې ته به لاړې زه به پرېوتمه بس لنډه دا چې زندګي نه کېده چېرته وته چې جنازه د ارمان هلته به ما نه خاموشي نه کېده ځکه مې ځان ته ورکوله سزا زما به تا ته رسایي نه کېده ښه شوه تا پرېښودم او لاړې رانه بهر له درده شاعري نه کېده هغه د خپل غرور په بام ناسته وه ورسره ځکه خو یاري نه کېده دا څومره ما سره هغې چې وکړه زما نه دومره دښمني نه کېده حسرته شر به مې ضرور غږو ما ته خبره چې صحیح نه کېده او که نه وایي چې څنګه به د رمضان پوره روژې نیسي دا په نیمه لار د ستنېدو خلک ښه حسرته بله خبره مې کوله تللي خلک کو بیرته واپس راشي نو بیا به څه ستا للک اوس دې وخت کې بیرته راځي هم نو خپل هغه کوم احساسات یا به اجازت رانیږي څه چې بیا ورسره سم شي یو داسې مقام ته سړی رسولی وو څه بیخي زړه نه غواړي چې خپله بیا سړی ورشي که نه هېڅ امکان نه لري بیا نه امکان خو بیخي نه لري خو زه هم غواړم څه چې رانشي ځکه هلته خپل خاوند سره د خوشحاله وي ښه ژوند د تېر کړي خلک هر څنګه وو ښه وو کیدای شي ما کې څه کمی وایي زه ځان ګرم ځکه څه خلک ځي خو د څه وجې وځي که نه نور راته څه ووایه نو درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چرندوان که شي خبره چې کله څه ته وایي هغه بې درده چې تر ما راشي زما په مخ ورکه خندا راشي هغه بې درده چې تر ما راشي زما په مخ ورکه خندا راشي
سترګې چې خلاصې کړم او تا ووینم په زړه مې بل رقم درزا راشي سترګې چې خلاصې کړم او تا ووینم په زړه مې بل رقم درزا راشي اوس هم د ستا په انتظار کې یمه اوس هم په تا پسې ژړا راشي ستا په لیدو را ژوندی کېږم زه ستا په لیدو په ما کې سا راشي زه په ځان هره ورځ ماتم کومه ماته ترې زه په ځان هره ورځ ماتم کومه ماته ترې هره ورځ حیا راشي دا چې یادونه راته ستا راشي په زندګۍ کې مې رڼا راشي زما په حال به شي خبر حسرته یو ملاقات ته دې اشنا راشي ډېر ښه دی یاره یا خلک بالکل نه هېرېږي د سړي کله چې تا باندې سخته وي او ستا په ملا باندې لاس کېږدي چې وایي خفه نه شي غم مه کوه زه یم ګورئ او داسې خلک ډېر کم میلاویږي ستاسو ژوند کې که داسې خلک وي د هغوی قدر وکړئ او دغه نایابه خلک دي دا نن سبا په لاس نه راځي دا خلک ډېر کم میلاویږي نن سبا ارشاد ما د احساس په اور لمبې واچو د ژوندون بار مې په اوږې واچو زړه و زما خو زما واکې نه و ځکه مې نن زرې زرې واچو زما چې نه و څوک د ویر دپاره ځان مې په خپلې جنازې واچو د خپل ښایست له برکته وایه دا د کوم رنګ په آینې واچو د هوا شور باندې خبره یاره الزام دې ولې په ډیوې واچو د هوا شور باندې خبره یاره الزام دې ولې په ډیوې واچو چې ته مې وبایلې له ډېره درده زړه مې په تا پسې په خولې واچو چېرته روان یمه معلومه نه ده بس خو څادر مې په اوږې واچو حسرته هار و خو د بل د لاسو په خپله غاړه کې هغې واچو ډېر ښه دی بس یو څه شعرونه نور راته ووایه حسرته سمه ده دا شعرونه به د دې ازل ووایم له لاسه د ذات دننه مې اوس هره ورځ نقصان کېږي تا چې کړم یاده نو ماتم رانه په ځان کېږي اول د خپل ځان نه مې هم یاره د پیدا په زړه کې او په خپل ځان مې هم د خپل قاتل ګمان کېږي زه اوس خبر شوم دلته اوړي په ژوندیو خاورې زه غلی ناست یم او زما د مرګ اعلان کېږي زه اوس خبر شوم دلته اوړي په ژوندیو خاورې زه غلی ناست یم او زما د مرګ اعلان کېږي ته زما نه شوې زه دا ستا نه شوم هی هی قسمته دا فیصله په مونږ بره د اسمان کېږي د واده کال یې هم پوره شو خو بیا هم حسرته خاورې به ښه شم چې مې مخې ته جانان کېږي ډېر ښه دی حسرته دغه یو نصیحت خو زه ټولو ته کوم ستاسو ژوند ته کو چرم څوک راغلل که نه هغوی له دوره سپیس دومره ځای مه ورکوئ چې بیا د هغوی په تلو باندې ستاسو هغه کم تصویر چې یا نیمګړی ښکاري نو یو سړی ستاسو ژوند ته راغی صحیح ده راغی بس ځان مه لیونی کوئ هغوی ته دا باور مه ورکوئ چې ستا نه بغیر زما ژوند نه کېږي خو تاسو چرې هغوی ته ووایئ چې ستا نه بغیر زما ژوند نه کېږي نو بیا ډېرې غلطې فایدې اخلي د سړي نه او تاسو ته خو پته ده نن سبا انسان څومره خودغرضه دی حسرته څه پیغام ورکوي پیغام به هغه نه مخکې به دا وکړم څه دا که مخکې هغه مونږ نه پوهېدو او وخت یې سر وي نو بیخي چغې غم به والې اوس خپل احساسات سړی د ځان دننه څومره دفن کړي شعر باندې راوځي دا غټه خبره ده نو بس پیغام دا د ټول خپلو کې مینې وکړي مور پلار نور اخوا بیخي د قدم نه اخلي ځکه چې هغه خو هسې بس یو وخت دپاره وي رشتې د نورې څه کومې رشتې دي دا د وپللی شي ډېره مننه حسرته چې دومره وخت راکړه موږ له قیمتي خوشحاله اوسئ لاله ستاسو موږ ته وخت راکړو مننه